هلکه یار که خفه کېږې نه نو هېډفون ولګوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو تاسو چې کوم د کوسپړي تضامن په دې ویډیو کې نه په سکرین باندې تاسو چې کوم د کوسپټای تضامن ښکاري یو ځیشان دی یو نوره احساس ده. نو زه نور احساس لرم چې ستا په کوس کې دومره چینجې دی چې ته پر 2 لکانو پسې خپل کوس مګې کله په ګاډو کې ګرځې کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې. د دې وجې خو تا پسې خلک ویډیوګانې جوړې څوک وایي زما ښځه یو څوک وایي زما له کوساټۍ څټلې یو څوک څه وایي یو څوک څه وایي. نو دې دله دله کم ځای څټلې دا خوا کې چې سره ناست دی چې شا در سره کم ناست په ده باندې خره غټ شي ورومنډه بادم در لپاره کوس کې ښه ګوتې والي ځکه چې شاته در پسې ناست اوس هم درله ګوتې درکوي نور خو بچې که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامونه مو قبول کو. ستا په دې کوس کې خپل شیخ خلاص کړم د کوسپټای خلورو ته د پښتو شاعري هر څه نوم دې بدنام کړی. ستا په کوس کې شیخ خلاص کړمه او د ذیشان ته مې وایم چې ستا په دې کونه کې د خره غونډ ورومنډم د کوسپټای ښځویه ته کله ښځې په ګاډو کې ګرځي کله څه کوي کله څه کوي غونډ عمر د کونه ورکړی کونې ستا غونډ خاندان د کونیانو ډک دی په خپله هم د کونه ورکړی دا کوس ورکړی د ځان سره کېنولې نو احساس ستا هغه ویډیوګانې ما سره پرتې دي په کومه کې چې ته بربنډه ما سره پرته یو ما غولې وي او نورې ویډیوګانې به زه په دې سوشل میډیا باندې وایرل کړمه. ستا په کوس باندې خر واچوم ستا د کوس کې ډکې وم د کوسپټای خلور ته د کس سره څنګه په دې ګاډي کې ناستې زه تا دا پوس کومه او راځئ ویډیو ګورو چې دوی کسان په دې ګاډي کې څه وایي او دوی په یو بل باندې څنګه خیږي راخیږي راځئ چې ویډیو دا شعرونه تاسو ته ډالۍ مننه ډالۍ کوه ستا د خوږو خبرو چې اثر واخلي نور احساس چې بازار ته لاړ شي نو ځانه د خوټې سر واخلي. ډېره ښه شاعري دا شعرونه چې ته موږ ته وایې نو زموږ د خوټې هسې بېسره پاسي ستا په کوس کې د خپله خوټه ووایه ستا د خوږو خبرو چې اثر واخلي هغه د ژوند د کاروبار لاس په سر واخلي. نور احساس تا په دې شاعرۍ کې خپلې خوټې وم د کوسپټای خلور شاعري دې ته وایي. ته چې کومې شاعریانې کوې که نه دا شاعري نه ته خپل کوس بړاس وباسې په دې خلکو باندې ته د خپل کوس هغه غونډ بړاس بار روباسې چې زما کوس کې دومره چینجې دی او ما ته دومره غټ موږي ضرورت دی نو ستا په کوس باندې دغه بړوا واچوم دا خوا کې چې سره ناست دی او دې بړوا ته زه یم ستا خو د غونډ خاندان وغیم د کوسپټای ښځویه ستا هغه ویډیوګانې ما سره دي کوم کې چې ته بربنډ پروت یې اورې او دا نور احساس د ځانه لاندې کړی نور احساس ستا هغه ویډیو ما سره ده کوم کې چې تاسو دواړو ترې فلیکس کړي هغه ویډیو ما سره ده او غونډه بربنډه ویډیو را سره ده او که نیټ له مور کړه نو بیا به ګورئ توبې وباسئ او بیا به ګورئ دا نه وایئ چې دا دې ولې ورکړې ده. ستاسو د مور په کوس کې ومنډم تاسو په دې ګاډو کې یوازې ګرځئ تاسو د شپې هوټلو ته ګرځئ یو خوا بل خوا ځئ ستاسو په دې کوس کې دومره چینجې دی ته کور کې نه شي کېناستی ستا په کوس کې دا خپله خوټه ووامه ته موږ له شاعرانې کې ستا په کوس کې شاعري ومنډم. ښه نور احساس ستا خو دا یو میړه دغه مخې ته ناست دا شاته چې د کوم میړه ناست دی که نه د دم په دې کونه کې د خپل دا شی ورومنډم او داسې چغې ترې وباسم د ده په کوس کې ومنډم د مور او کوس وغیمه او د ده په دې کونه کې د خپل دا خوټه خلاصه کړمه او ستا خو په دې کوس کې داسې لتې ووامه ستا په دې کوس نه داسې دا یې د خر هغه پکې داسې ووامه ستا کوس وغیمه ته لا موږ له شاعریانې کې او ته زه شاعره یم شاعرانو ته ستاسو عبدالرحمن بابا شاعرۍ ته رسئ نه ستاسو شاعریان نه دي صرف د خلکو خوټه راپاسوي نور د کار نه یې ستاسو شاعریانو کې خوټې وم د کوسپټای خزامنو ښه نور احساس د دې ذیشان دا خوټه مړاوې وه که نیغه وه مړاوي ښه نو د شی مړاوې وم ستا کوس خو سم پټاخه دی که نه هغې ته خو مړاوې ښه د دغه خو مړاوې خو زما خو سم سوځول کوي هغه څنګه دی اور ځنګل کې ګرګه د نختر واخلي دا چې په زړه کې دې ساتم بهر دې نه راپرېږدم وای ما ته پته ده چې بیا کېدای شي په دې کونه مې راله رومنډې. نو ملګرو امید لرم چې دې کوسپټای خلور له ما ښه اپریشن کړی وي اورې او دې له ما شاعرانې زړه تور کړي که زړه یې نه تورېږي ما ته هسې هم پته ده دې زړه نه تورېږي اورې او دې کوس نوره مزادېږي دې ته او د دې په دې کوس کې د ستاسو د غونډو د خوټې وردن نه کړمه چې دا شعرونه تېر کړمه دا شعرونه به خلک داسې وایي دا خو چې شعر وایي نو سړي له غونډه خوټه راپاسوي او بیا خوا کېني نو خامخا سړی شیمپو پسې ګرځي شیمپو هم بیا نه وي شیمپوان هم د دې د لاسه ګران شوی د دې په کوس کې شیمپو ورته